لکه زما روڼ تاسو ابلزو قتل هم قتل په سوات کې چې کم سیلابونه راغلل، په شانګله کې چې کم سیلابونه راغلل، په باجوړ کې چې کم سیلابونه راغلل، او بیا خصوصا په بونیر کې چې کم سیلابونه راغلل. غټ غټ کاڼي داسې راوړل، داسې کاڼي چې اوس یې کرین هم نشي اوچتولی، او د هغې لاندې دا مسلمانان ماشومان او زنانه او نارینه لاندې پراته دي. یو خدا به درخواست تاسو ته وکړم چې ټول د دغې دپاره دعا وکړئ چې خدای پاک دغه چې کوم مړي نن هم د تیږو او د کاڼو لاندې پراته دي، د چا بچی دی ورپسې داسې لیونې سپېلنې ګرځي، هغه مور یې ورپسې لیونې سپېلنې ګرځي چې زما بچی به د کمې خاورې او د کم کاڼي لاندې وي. واقع کې یو انسان مړ شي او دی یې ښخ کړي نو زړه صبر شي، خو چې دا اوبې یوسي او دی وایي چې خدایه کله به پیدا کېږي، دا روک شي او دی وایي خدایه کم ځای به یو کله پیدا کېږي، او دقسې سیلاب یې دغه راوړي او کاڼي پې د پاسه وغورځوي، نو وایي چې خدایه پاکه نو څنګه به وي. دعا کوئ ورته چې الله دغه مړه چې کم د ځمکې او د کاڼو لاندې چې الله پاک یې را پیدا کړي. او بله یو خبره درته وکړم، که د چا وس کېږي نو هغه تعاون هم ورسره کولی شي. هلته علما کرام موجود دي، هغې علماو په لاس باندې وکړئ، خیر به شي پکې. خو نن سبا ګورې زموږ مسلمانان هم عجیبه لوبې کوي. د دنیا خلک نن ور روان دي او بالخصوص ټیک ټاکران ور روان دي، او صرف د خپل ټیک ټاک دپاره او د موبایل دپاره او د ویډیو جوړولو دپاره روان دي، تماشې کوي. الله تماشې لځي، ای د خدای ظالمه، دې لځي چې زه ټیک ټاک جوړ کړم، دې لځي چې زه ناشنا تصویرونه جوړ کړم او زما موبایل وچلیږي، زما یوټیوب او زما ټیک ټاک وچلیږي او ماله پیسې راشي. دنیا ور ماته د هغې ورته مینت کوي چې د خدای خاطر وکړئ، مه راځئ مونږ پرېږدی کار ته چې مونږ کار وکړو. پرونه کې زمونږ دوست دی زما شاګرد هم دی مولانا فضل غفور صاحب حفظه الله، بزرګاو طالب علمان د مدرسو یې غونډ کړي دي او تلي دي، او هغوی مکمل د بازارونو د هغې علاقو صفۍ کړی، د خټې پرتې وې دی لرې کړې، د پیر بابا چې کوم زیارت دی هغې کې دننه هغه جومات ټول د خټو ډکو، هغې صفایانې وکړې او هلته لګیا دي. هغوی کوشش کوي چې مونږ کرین څه شی راولو او مونږ بلکې لګیا کړي دي او په هغې مونږ دا کاڼو چت کوو، لیکن د دنیا خلک ورمات دی. هلکه مونږ کار ته پرېږدی، خدای ته وګورئ، مه راځئ خدای ته وګورئ، مه راځئ مونږ کار ته پرېږدی چې دا مړي راوباسو، مونږ کار ته پرېږدی چې دا کورونو نه ملبې لرې کړو. د دنیا ملبې ته لرې کوي. بل یو طالب پکې و د دنیا یو الماری کې سره زر پراته وو، هغه راویې اخېستل، هغه کور والا لی ورکړه، د چا پیسې دي، سره زر دي، کاغذونه دي، او هغه کورونه چتونه پرېوتي دی پکې دننه ګیر دي. ته ځې ټیک ټاک به جوړی، ټیک ټاک پر بچیا ظلم کوې ظالمه. که یو سړی ټیک ټاک په دې خیال جوړ کړي چې زه د دوی هغه مظلومیت خلکو ته مخکې کړم، تعاون له راشي، بیا ټیک ټاک داسې هم پکې شته ټول نه. په دې خیال دا فوټوان والي دا ویډیو جوړه کړي چې د دوی هغه مظلومیت خلکو ته وښیم او خلک راشي مدد وکړي، بیا ټیک ټاک. لیکن چې صرف تماشې دپاره تصویر وباسئ، خپل ټیک ټاک مشورې ځان سره د لوی ګروپ بوتلې دی، لاره تنګه ده، ګاډي پکې نشي تی، ولې ظلم کوئ؟ هغوی تر دې حده پورې وایي چې مونږ له بړستنې مه راوړئ، مونږ بړستنې کم ځای واچوو، زمونږ کورونه نشته، مونږ له لوښې مه راوړئ، مونږ له پتیلې مه راوړئ، مونږ په پتیله څه کوو، زمونږ بچي لالل برباد شو، چاره پکې پخلی وکړو. ماشي یو زنانه ته جامې ور وغورځولې، های های ترورې دا جامې دې واخله، چې وکتې په ژړا شوه، جامې هلته وغورځولې، وایي دا خو د ماشومانو جامې دي، بچي شته نه، بچي غیب دي، پته نشته چې زما بچي څه شو په جامو. زه څه وکړم؟ ماله نور زخمونو باندې مال هغه زنانه هغه جامې دقسې په لاس کې نیولې دي او دې سینې پورې، دا خو زما د بچي د جامو په شان جامې دي، دا خو زما د زوی جامو په شان، دا په هغه پوره کې دي، ماله مه راوړی جامې، ما د خپل بچي هدیږي جامو څه وکړم؟ دا ماشومانو جامې دي، ماشومان خو لاړل اوبو یې وړه. نو ما وروڼو د خدای خاطر وکړئ، الله ته توبه وباسئ، الله نه معافي وغواړئ. ان بطش ربک لشدید، یو غرس چې ورکړي په خدای که ورته مونږ ټینګېدی شو. نن ډېر خلک په بار ملکونو کې ناست دي او څوک د خدای خلاف لګیا دي، څوک د پیغمبر خلاف لګیا دي، څوک د دین خلاف لګیا دي، څوک د قرآن خلاف لګیا دي، څوک د مدرسې خلاف، څوک د ګیرې خلاف، ولا ګیره پیغمبر سنت نه واجبه ده، څوک د پټکي خلاف لګیا دي، د پټکي د سپي شکل جوړ کړي او پټکي ورپسر کړي، د عالم نه سپي جوړ کړي، سپي د عالم نه او پټکي ورپسر کړي، دا مومن دی، ته مسلمان دی. پټکي خو د پیغمبر مبارک نښه ده، ګیره خو د رسول الله مبارک نښه ده، نو تا ته سپي جوړ کړه، ګیره دې وله جوړه کړه، پټکي دې ورپسر کړه. ای د خدای ظالمه د پټکي او د ګیرې او د انسان د دې ښکلي مخ کې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، په ښکلي شکل قامت نه انسان پیدا کړی، ته د هغه حتی کې
دا نن دا موبایل دجالي فتنه ده ښه دپاره مې استعمالولی شي خو بد ولې خلک ډېر استعمال کوي. ولې ظلمونه کوئ؟ د خدای نه نه یېرېږئ، عذاب به در باندې راشي، بیا هم د خدای نه نه یېرېږئ، قهر به نازل شي او په هغې کې به هم ګډېږئ. په خدای یقین وکړه جومات کې را دې ناست یم په جومات کې پرون ما ته یو په وټساپ چا یو ویډیو رالیږه، پرون ما سره اوس هم په وټساپ کې پرته ده، ستا په اسلام آباد کې په فیصل مسجد کې یو ډمه ګډېږي او ویډیو ورته لګیا دی ولا بل ویډیو کوي په فیصل مسجد په جومات کې ډمه ګډېږي. د خدای غضب نازل شو. نه موږ وایو دا ولې نازل وي؟ داسې د ما د جومات حتی کو کوتاهي خو عیسایان هم نه ده کړې، داسې خو یهودیان هم نه ده کړې. یهودیانو د جومات نیولې ده خو ډمې پکې نه دي ګډې کړې، ظلم یې کړی دی، ماشومان یې د لو وجل هر څه ظلمونه یې وکړل خو جومات کې د له ډمې نه دي ګډې کړې. او ستا مسلمان راځي په جومات کې ټیک ټاک یې په جومات کې جینۍ راځي او ګډا کې قسم په خدای ما سره اوس هم یو ما ته را خلک راولیږي که نه وي دا وګوره اوس هم یو ویډیو ما سره پرته ده، یو هلک مونځ پورې ټوکې کوي، په الله باور وکړه والله بالله قسم درته خورم چې مونځ ته ولاړ دی په جومات کې دی او که بل ځای کې دی اوس دا پکې ما ته نه ښکاري ولاړ دی مانځه ته، نو چې رکوع له ځي نو ټوپ کي نو رکوع له لاړ، نو چې رکوع نه پورته شي نو ټوپ کي نو ودرېږي، نو چې سجدې له ځي نو مضبوط ټوپ ووایي نو سجدې له لاړ شي، ابل ورته خاندي ابل وله ویډیو کوي. د خدای سجدې پورې مونږ ټوکې وکړئ، د الله رکوع پورې مونږ ټوکې وکړئ، د الله مونځ پورې مونږ خنداګانې وکړئ، او چې څوک هم دا شعر کوي دغه هم د ایمان نه خلاص دی، دا پې ته راضي یې رضا بالکفر کفر ده، ته پې خوشحاله او په داسې ویډیو کې ته بل ته لیږې او خاندې ورته ته په کفر رضی، خدای نه ویرېږه ګورې مه کوه، رو به دې نیسي په کینسر به دې ور واچوي، زوی به دله راونیسي، مور به دله راونیسي، ښځه به دله راونیسي، څه به کوې بیا الله سره څه نشي کولی. موږ نه بلکل یاره کې نشته اخرت ما به کوم دی مونځ پورې مونږ ټوکئ ګیرې پورې ټوکئ په پیغمبر علماو خو پرېږده او عالمان خو تاسو را نظر نه سپک دي چې ته ملا به غلطي وکړې ټیک دا انسان دی راځي به ما نه به هم کېږي ستا نه به هم کېږي ته په هغې ټول دین بدنامې په ټیک ټاک او مونږ ورته وښیو مونږ زر شعر او بس وایو لایک او شعر او لایک او خدای ته وګوره سوچ وکړه واپس یې ورته ورولېږه دغه بړوا ته دا کوم بړوا چې ملایانو پسې دین پورې خنداګان واپس یې ورولېږه ورته یې بړوا خدای ته وګوره دا کار مه کوه خدای دې وي غرق وکړه ته شعر کې واپس مهرباني وکړې لږ احتیاط وکړه